کوم عظیمي ده دا هغه عظیمي ده چې تا په ښځه باندې غېڼ منډله وي. ای تا ښځه و میکته کوه میکته کوه ځه. آفرین ماشاءالله، څه تربیه لري جمهوریتیان. پانتون دی ویلی، ادبیات دی ویلی دي. زه هم چې راځئ دغې ته د پای ټکي کېږو، یو سیاسي اختلافات به ورسره کوو، هغې دې هم دي کوي. دغه حد اقل دا کوم چې مبارزین دي، دا کوم چې مشهور اشخاص دي چې دې خو کنځلو لار انتخاب نه کړي، که دا هر څوک اوسېږي، که قره صاحب اوسېږي، که تاسې اوسئ، که فدا محمد وي، که زه یم، که بل وي، عمومي خبره کوم چې حد اقل دا سپیکر ته چې څوک راځي چې دغه کسان خو دا کار ونه کړي چې یو دوه کسان یې پېژني. نور څوک چې چکچکیان دي، که د هر طرف دې هغې دي چې کوي هغې دې لګوي، هغې دو هم بد کار کوي، خو د هغې په خدای باندې خو موږ او تاسې برغولی نه شي ښودلی. حد اقل دا کوم چې یو بل سره سلام علیک اچو، چې کله په لایفونو کې سره کینو یو بل باندې سلام اچو، بېرته د هغې سلام احترام خو ساتو او حرمت د هغې سلام خو ساتو، چې یو چا ته امن ورکو، سلامتیا ورکو، چې هغې خو هغه حرمت خو یې بېرته وساتو سره که نه. دا زما نظر دی. او نور که چېرته جنګ خبره راشي، په جنګ کې به بیا هغې به په یو سنګر کې ولاړ یو، موږ به په بل سنګر کې ولاړ یو، هغه جدا خبره ده. خو په دې سیاسي مبارزه کې، په دې مجازي نړۍ کې سړی بد ښکاري. جنرال صاحب محترم، نور که د ملل متحد بد ښکاري وروره، لا مونږ ته نصیحتونه کوي، ورسه که نه هغه ته هم نصیحت وکوه عبدالله ګله وروره، خو دماغ خو فشار به یې جګېږي. خو خدای هغې ته مې نصیحتونه کړي دي او بیا هم ورته کوم، بیا به هم ورته ویم، پوښتنه مې ورنه بار بار کړې ده. دا ملنګ سړی کار مه لره، پوه شولې. زه به یې پوه کړم، زه به ورسره خبرې وکړم، پوه به یې کړم. او یعنې پش شاه چې دی دا اوس خو دلته نشته دی، پش شاه چې دی ستاسې په اړه باندې چې هغه کوم نیت لري، یو خدای ته معلومه دی او ما ته معلومه دی، قسم کې درته دروغ وایم، دا نه چې اوس هغه دلته نشته دی. دا 13 ورځ مې ستا په سر ورسره خبرې کړي دي، ما او هغې څه په وټساپ کې مې ورسره خبرې کولې، ورسره مې خبرې کړي دي، او هغې چې کوم نظریات څرګند کړي دي خدای ته معلومه دی او ما ته معلومه دی. یعنې بد کوم دغې در باندې نه دي پیرزو، یعنې رښتیا درته وایم دا اوس دلته نشته دی. نو زه ځکه ځان ته حق نه ورکوم چې اوس دلته د هغې په مقابل کې زه اوس خبرې وکړم چې هغې ما ته کومې په تنهایي کې چې زما او د هغې په وټساپ کې سره خبرې شوي دي او کوم نظریات ما سره شریک کړي دي او ستاسې په حق کې، نو زه وجدان لرم چې هغه خبرې رایادې کړم. دا دلته چې اوس کومه سهوه شوې ده، د دې په اړه به ورسره خبرې وکړو، خو په ټوله کې چې دی کوم غلط فکر نه لري ستاسې په اړه باندې، او دا چې د طالبانو په اړه غلط فکر نه لرم. دا سره نه لري وروره، دا سره ټول مشکل لري. حکومت سره مشکل لري ځکه خو دغه مشکلات راولاړېږي. مشکل دغه دی، مشکل دغه دی. خو خیر خبره دا ده چې هغې به هر څه کوي، هغې اوس هغه د خپله د هېواد په اړه باندې خبرې کوي. موږ او تاسې لایف چې دی دومره وړکې کړی دی چې د اشخاصو په اړه باندې اوس خبرې کوو. راځئ چې دا لایف بېرته ستر کړو که مو خوښوي. بالکل پاکه مې ده، جیک یو څو دانې ټامیان راځي. دا تاسې عظیمي مو راپورته کړ، نه پوهېږم چې چا راپورته کړ، خو دا به څه ویل لري. کوم عظیمي ده دا هغه عظیمي ده چې تا په ښځه باندې غېڼ منډله وي. ای تا ښځه و میکته کوه میکته کوه ځه. آفرین ماشاءالله، څه تربیه لري جمهوریتیانو. ولې مخکته کړ خپله ولاړ تواب صاحب په قرآن له دغه مخکې ستا تعریف کولو، دغه رانیولې بېرته تر دغه پورې. دا یو هم کسنده که د سړي زوی، دا یو هم ناموسي تربیه نه لري، دا یو هم کورني اخلاق نه لري، دا ټول همداسې بې وجدانه دي. دی په سپېڅو کې هم ځان شرمولی، هغه پر ټیکټاکو کې هم ځان شرمولی، په فیسبوکو کې. مبارز دا ځان ته ډېر هوښیار وایي. جنرال صاحب بندي نه و، هغه جنسي تیری چې بندي خانه کې پوه شوی و، هغه و جنرال صاحب. ته خبر یې چې چیرې و، د تا له اشنا سره د ویلو ما سره جنسي تیری کړی ده. ښه نه هغه نه و، مه کوه، هغه دومره کمزوری سړی نه. خدای هغه و جنرال صاحب، باور وکړئ هغه و. خیتې بیا راپورته که ولاړ ما ویل معلومات زه درته چا لرو ښه نه خو ولاړ که یار زه غرق و تباه کړم، زه د لوګر یم او پورته مې که وروره
زه د فلسطین یم، انا من الفلسطین من بیت المقدس. استغفر الله. یاره خدای دا بل لایف کې جنرال صاحب د دې څه د کنځاو مطالعه کوو، سیاسي بحثونه خو سم نه دا ټول کنځل ماران دي. مجبور یو چیرې کورس جوائن کوم او تا کنځل زده کو، دا څه بیا کلان دي. زه خپل کمانډو د ما کمانډو ویده دی ویده. ما خپل خدای دې خیر خپل خان صدیقی صاحب مهرباني وستم کنځلې کې کوي خو مخکې وای چې موږ سره پویو مهرباني. ښه خیبر مبارز څه نومېده؟ عظیم عظیمی د ټویټر یو ډېر غټ مبارز دی. غټ مبارز دی سبحان الله. که دا کنځلې مور واوري خورې واوري هغه به ورته وایي چې ولې کنځا ورته وکړه بچی، مورې څه درته ویلي، خورې څه درته ویلي، ښځې څه درته ویلي. عزله مجبوره مونږ د کامبل کورس نشیب بروت نه شروع کړو یاله وکیل نه. ولا عبدالتواب صاحب غریب سره زوبل کو، هغه غریب دومره پایو باندې پردی اچولې دی دابل هغه ډابل پسې وکړې. تواب صاحب څه به ورته وایي دوه خلکو ته. موږ نه سم د منظر پښتین ډله جوړه شوې ده رانه په منځ کې بند پاتې وي چې اوس څه وکړو. یو خاتم دوستان یو خاتم دوستان دي. ښه نو اوس بحث په څه شي باندې وولاکه ته؟ بحث په عظیم عظیمي صاحب باندې اوس څنګه کنځاوې وکړې. تواب صاحب محترمه ته څه ویل کې لرې؟ دا واړه واړه بحثونه پرېږدي. او دا زوی مړی نه و د عظیمي، دا چې بندي و، یعنې قسم خدای زما ډېر سخت طبیعت خراب و او تر اخره پورې ما د ده په حق کې څه نه دي ویلي، نه مې کومه غلطه خبره ورته تر اخره پورې. واقعا من حیث یو افغان یو ځوان اراده مې دا نه وه چې خدا نخواسته د په حق کې کومه غلطه خبره وکړم، کوم توهین وکړم، ځکه زړه مې پرې بد و. یو چټیات ولیکل د تواب والا دی څه کوي بیا څه کوي تواب وروره چې عام پاکستان خلاف مجبور زه به د هغې بلمازه نوم به زه اوس په اوداسه سره اخلم. زه چې پې پردې اچوم چې مظلومانو لپاره یې غږ پورته کړی دی، کنې بربنډوی را باندې مه کوئ که نه مونږ خو چې دی د خاطر کوو، د دې د خاطر چې د یو څو مظلومانو لپاره یې غږ پورته کړی دی، داسې مو خوله مه راسپړئ. دا یو لوده دی، احمق دی، نو پړی به پکې واچوم او به یې تړم، هسې نه چې احساسات کې را نه شم چې نور څه ورته ونه وایم. دا داسې مخلوق دی. تواب صاحب محترمه ته ولې وایې چې په کوچني اشخاصو خبرې مه کوه، دغه جمهوریت چلاو وسړیه، دا ټول د جمهوریت غټ غټ بلاوي دي، موږ هېواد کنځل مارانو چلاو، دی وایي په اشخاصو خبرې مه کوه. جنرال صاحب خفه یې کړم تواب صاحب، دغو خلکو جمهوریت چلاو، 20 کاله یې په موږ باندې حکومت کاوه په دا مظلوم ولس باندې. خیر داسې دا که نه تواب صاحب کوشش کوي چې کنځلې وکړې او ودې ته تا ته اوس لیکلي چې دغه دی کنځل مار. دغه په هکله ما خبره کوله، دی عام د پاکستان خلاف و، چې کله بندیزو بندیخانې نه وروسته پاکستان په لاړې اروپا ته لاړه. اوس زوی دې منله په دې مخالفت باندې دا دومره ظالم مخالف و. 9 میاشتې د په همدغه اسلام آباد او پنډۍ کې تېرې کړلې، همدغه بیچاره او پاس له هغه بیا لاړه کامیابه شو په دې باندې چې هغه شو. ښه خبره به دا وکړو، تاسې ته خو معلومه دی، راځئ چې اوسني حکومت ته راشو. ستاسې مخالفین لګیا دي، ستاسې په مقابل کې هر قسم ته تبلیغات کوي، تاسې ګورئ چې د هیڅ قسم ته تبلیغات څخه چې دی لاس نه اخلي. هر قسم ته تبلیغات چې هغې پیدا کوي خام مواد ستاسې په مقابل کې استعمالوي.
تاسو د هغه په مقابل کې څه کړي دي څه ویل لري تاسو په دې څه کم څلور کلونو کې کوم خدمات تر سره کړي السلام علیکم جنرال صاحب علیکم سلام ولا کوم معلومه ترن ذبیح الله مجاهد صاحب هم یو سپیس لرلو راغله ولته هم توضیحات ورکړي دي ځنې مجاهد صاحب خدای سلام وکه او یغه بل جنرال صاحب ودی ز سپیسي غلا موږ سلاوي صفات دي نی ورکو دي بګرام اډم نه ورکو لاس اخلاص ګرځي خبره ده باید ورې نکړي ورته دا نور دوستان راپورته کوو څوک او که نه راپورته کار څوک چې پورته کوي دا کنزلمار عظیمي نه ده راغلی لاندې ناست جنرال صاحب وګین سه تیر شته کنځ پرې د ورته پرېږده چې بیا یې وکړي چې یې کوي زه لرم اجازه یو دوه خبرو اوه